سلامونه ګرانو خوږو دوستانو. ډیری دوستان پوښتنې کوي وایي نن سبا شرایطو کې څنګه وایي موږ کولی شو جرمني ته د تحصیل دپاره درشو. نو په دې هکله ما غوښتل چې یوه لنډه ویډیو درته جوړه کړم او دغه پروسه کوشش وکړم لږ یې درته اسانه کړم تر څو تاسې حد اقل شروع پرې وکړئ. نو شپږ هغه څه دي چې تاسې باید اماده کړئ او د هغه نه وروسته تاسې کولی شئ چې هغه نوره پروسه د جرمني ته د تحصیل په هکله او دلته د راتګ په هکله بیا مخته بوځئ. اول دغه شپږ شیانه باید تاسې له ځانه سره ولرئ چې هغه شپږ شیانه څه شی دي. اولین ده پاسپورټ. باید تاسې پاسپورټ ولرئ او همدارنګه پاسپورټ مو کې باید حد اقل د شپږو میاشتو نه زیات وخت وي. نو تر ټولو د مخه اول که پاسپورټ نه لرئ لاړ شئ پاسپورټ جوړ کړئ. دویم سند څه ده؟ تذکره ده. باید تاسې تذکره ولرئ، یا دغه نوې تذکره الکترونیکي تذکره او یا هم که زړه تذکره لرئ نو بهتره ده چې په انګلیسي ژبه یې ترجمه کړئ او د وزارت خارجې هغه ټاپه هم پرې ووهئ په دواړو باندې. دریم سند څه ده؟ هغه شهادتنامه ده، د 12م صنف شهادتنامه تاسې باید ولرئ او د وزارت خارجې نه یې هم ټاپه کړئ. څلورم سند څه ده؟ هغه د تاسې ډیګري او ټرانسکریپټ ده. البته سند نه اسناد به ورته وایم، دوه سنده دي. د تاسې که چېرې تاسې ماسټري ته راځئ نو د لیسانس ډیګري یا ډیپلوم او همدارنګه ټرانسکریپټ د نمراتو ټرانسکریپټ هغه به تاسې له پوهنتون نه راواخلئ او د وزارت تحصیلات عالي او د وزارت خارجې نه به یې ټاپه کړئ او دا باید له ځانه سره ولرئ. پنځم مهم او اساسي سند څه ده؟ هغه د آیلټس یا د ټافل د انګلیسي ژبې سند ده. تاسې باید که چیرې دلته د لیسانس یا هم د ماسټري لپاره راځئ، د تحصیل لپاره راځئ او په انګلیسي ژبه غواړئ تحصیل وکړئ نو د آیلټس یا د ټافل امتحان باید تاسې ورکړئ. په آیلټس کې باید 5.5 نه تر 6.5 پورې نمرې ایسئ او که د ټافل امتحان ورکوئ نو د 80 نه 100 ترمنځ نمرې ایسئ نو داخله پرې لاسته راوړئ. اوس ډېر ملګري پوښتنه کوي وایي آیا بغیر د آیلټس یا د ټافل نه امکان لري چې موږ په انګلیسي ژبه په جرمني کې تحصیل وکړو؟ نو د هغوی په جواب کې به ووایم و. د هغه لپاره یو بل سند ته تاسې بیا ضرورت لرئ چې د میډیم آف انسټرکشن په نامه سند ده. میډیم آف انسټرکشن سرټیفیکیټ. که چیرې تاسې خپل لیسانس په انګلیسي ژبه کړی نو پوهنتون ته مو لاړ شئ، پوهنتون نه یو سند راواخلئ چې د میډیم آف انسټرکشن په نامه ده چې په هغې کې پوهنتون دا تایید کړي چې تاسې خپل لیسانس په انګلیسي ژبه باندې کړی. نو بیا هم ډېر پوهنتونونه دي دلته په جرمني کې چې بیا د آیلټس یا د ټافل سند درته معافوي او په دغه میډیم آف انسټرکشن سرټیفیکیټ باندې درته داخله درکوي. او شپږم څه ده؟ تاسې باید 11,208 یورو سرمایه ولرئ. دغه سرمایه را پیدا کړئ، دا باید تاسې په بانک کې واچوئ او دا د پوهنتون فیس نه ده. په جرمني کې تحصیل مفت ده. دا پیسې تاسې باید سفارت ته وښیئ کله چې ویزا اخلئ تر څو سفارت په دې متیقن شي چې تاسې په کافي اندازه پیسې لرئ چې په جرمني کې خپل مصارفات بیا په خپله پرې کړئ. نو دغه پیسې دي چې دا باید تاسې برابرې کړئ. خو د یادونې وړ ده چې دا پیسې د پوهنتون فیس نه ده، د تاسې خپلې شخصي پیسې دي. کولی شئ تاسې چې راسئ د پیسو نه بیخي دلته استفاده ونه کوئ او دلته کار وکړئ نو په هفته کې 20 ساعته د کار اجازه لرئ نو دا پیسې هم بیخي نه مصرفېږي. یعنې تاسې کولی شئ یو چا نه د قرض په شکل هم دا پیسې راواخلئ، هغه ویزه پرې واخلئ، دلته راسئ او بیا کار وکړئ او ورسره په څنګ کې تحصیل هم وکړئ. مننه.